د پښین سرانانو په افغان کډوال کمپ کې دغه ډله افغان کډوال د سیند پولیسو له ویرې په کراچۍ کې خپل کاروبارونه پرېښي او په تشو لاسونو کمپ ته راغلي. دوی وایي چې د مهاجرت کارډونه درلودلو سربیره هم د کراچۍ پولیسو دوی نیول او پیسې یې ترې اخیستې. زه خو د مجبورۍ راغلی یم، پرېږدي مې نه، د خپل ځایه سره راوتلی نه یم، دغه خپل ځای ته اته واره چاپې راباندې راغلي دي. دی نه چې موږ سره یا ثبوت نسته یا کارت نسته یا لیول، هر څه پوره دي، خو بس لکه زور زیاتی کوي، معنا ماسې کار د پیسې سره دی. بتم وړي پر هغه سربیره ورسه پر هغه سربیره بیا هم راځي، د شپې مو تنګوي، چاپې راباندې وایي، کسان بیا یې پیسې ځنې کوي او پر هغه سربیره باندې بیا هم موږ دغسې مجبوره سو چې رالو خپلو کورو ته، په خپلو کورو کې ناست یو. مثال د 12 خواري مه ده زموږ واره یې نیولی یم، چوله مارکیټ دی، د کپړو مارکیټ دی، په هغه ځای کې نیولی یم. صحیح دی، ما ورته ویل چې دی ول بالال د صفایي ده، د صفایي په بانه یې بوتلم، ول هلته کار دی، پلانا صاحب رارایول، هغه به کار کوي، برته راست، خو څیګه خوا زارۍ ژړا هر څه مې ورته وکړه، ول نه په تا باندې موږ کار کوو. چې بوتلم یوه شپه یوه ورځ په تاڼه کې ناست وم، څوک یې نه راته پرېښوله، 15,000 روپۍ راڅه واخیستلې. بیا 2 ورځې ټیم نور پکې تېر شو، بیا یې بوتلم 25,000 روپۍ راڅه واخیستل. یو پلو د سیند پولیس دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی یوازې هغه کډوال نیسي چې قانوني اسناد نه لري. بل پلو دغه کډوال ادعا کوي چې د کراچۍ پولیسو هیڅ قانوني اسنادو ته درناوی نه درلود، چې په نامه افغان کډوال وي هغه ځورول کیږي. دوی دا څریز موږ ته غورځي 60,000 15,000 1,000 روپۍ غواړي وروره جانه، او خلک جلو ته استي چې څونه که لړۍ والا پښتون دی هم ځینې په عذاب دي، که بټۍ دي نانوایان دي هغه هم ګرده باندې ځینې په عذاب دي، ټول مسلمانان ځینې په عذاب دي، افغانان چې پښتانه. کارت والا ونیسي، د کارت والا کارت غورځوي، څرې ځي، داسې کار دی خالي چور دی د افغانانو سره چې څه عمل کېږي د کفارو سره هم هغه عمل نه کېږي. دغه کډوال وایي یوازې سرانان کمپ ته د سیند پولیسو څخه تنګ سوي شاوخوا 3,000 قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال راغلي. دې کمپ ته تر 3-4 چې دا موږ دلته کار کوو او سره پیژنو په د هر علاقې کې، بیا خو نه ګرده په یوه علاقه کې نه وي، مثلا یو څوک یو ځای څوک بل ځای، مثلا دا سره تر 3,000-4,000 دلته ډېر راغلي خالي د سرانانو کمپ. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر افریدي امریکا غږ ته وویل چې دوی د پاکستان له مرکزي حکومت سره په خبرو کې بوخت دي چې دغه ستونزه زر هواره سي او د هغوی مدافع وکیلان د سیند په جیلونو کې د قانوني اسناد لرونکو افغانانو په راخوشي کولو کې خپل زیار باسي. خو یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دوی سره د هیچا لخوا هم کومک نه دی سوی. نثار چې موږ کوم وکیلان چې دوی موږ ورکړي دي، موږ وکیلان ته 100,000 روپۍ پر یوه کس ورکوو چې د یوه کس ضمانت کوي، که 2 کسانو 40 ورکوو، که 3 کسانو 60,000 ورکوو. موږ سره نثار هېڅ مرسته نه ده کړې. پرایویټ وکیلان نیسو، موږ خپله شخصي نیسو، پیسې ورکوو، بغیر پیسو زموږ کار نه دی سوی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې شمېر یې ښیي چې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه راجسټرډ افغان کډوال میشت دي او هم په دومره شمېر کې نا راجسټرډ افغان کډوال هم اوسي. سالمین خپلواک، امریکا غږ، سرانان، پښین.